په آلمان کې کارنیوال څه شی دی؟ په آلمان کې کارنیوال د کال هغه وخت دی کوم چې د جرمني اوسیدونکي اجازه لري دومره بیر او شراب وڅښي چې ان خپل کنټرول له لاسه ورکړي. په دې وخت کې دوی د پریډ په څیر جامې اغوندي، ډلې ډلې کیږي، بالونونه یا پوقاڼي ورسره وي، میوزیک هم غږول کیږي. په ځینو ښارونو کې دا جشن د کال تر ټولو لوی وي. دا د هالووین کرسمس یا نوي کال څخه هم په ډیره لویه بڼه دلته لمانځل کیږي. جرمنیان د قانون په پلي کېدو کې له قواعدو سره خورا زیاته مینه لري. نو دا د حیرانتیا خبره نه ده چې دا معلومه کړي چې یو داسې قاعده هم دلته شته چې المانیانو ته اجازه ورکوي چې ان ځنګل ته هم په دې ورځو کې لاړ سي او ساتیري وکړي. دا هر څه د آلمان په ځینو سیمو پورې اړه لري چې تاسو پکښې یاست. تاسو ممکن فکر ونه کړئ چې خلک په ټوله کې کارنیوال نمانځي. په برلین کې د بیلګې په توګه تاسو اړتیا لرئ چې د کارنیوال جشنونو لپاره زیاته پلټنه وکړئ، ځکه چې ډیری اوسیدونکي ان په دې جشنونو باندې ډیر نه پوهیږي. په نورو سیمو کې لکه په رینلند کې کارنیوال په کلتور کې خورا مهم رول لوبوي، خو څوک بیا په آلمان کې کارنیوال نمانځي. په آلمان کې هر سیمه په یو ډول یا بل ډول کارنیوال نمانځي. دا هغه سیمې پورې اړه لري چې تاسو پکې ژوند کوئ. تاسو ممکن د دې فصل لپاره مختلف نومونه واورئ. په آلمان کې د کارنیوال لپاره 3 خورا عام نومونه دي: کارنیوال، فاستن، چاټ او فاشنګ دي. ځینې کېدای شي ډیر محلي نومونه هم وي. د مثال په توګه په کولن کې کارنیوال په لغت کې فاستیلوون ته ویل کیږي. کولن په آلمان کې تر ټولو لوی کارنیوال جشن مانځي، ورپسې دوسلډورف او ماینز دی. په هر صورت په ټوله آلمان کې د کنټرول څخه بهر ګوندونو سره کارنیوال نه نمانځي. د مثال په توګه په سویل کې تور ځنګل ته نږدې ښارونه په دودیز ډول کارنیوال نه نمانځي. دوی دا وخت د ساده ژوند د انعکاس او د زړو دودونو د ژوندي ساتلو لپاره کاروي.